د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی لوبغاړی راشد خان د 2020 کال پیل له خطرناکې توپچونې سره وکړ چې ملګرو څه کړي دي په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او ضرور زموږ حیران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خو د راشد خان مینوال ضرور همدغه ویډیو لایک کړئ چې زه پوه شم چې د راشد خان مینوال زیات دي یا مخالف دي. هغه نن په بیګ باش لیګ کې درې لوبغاړي په درې پرله پسې توپونه وسوځول او د روان لیګ لومړنی هټریک یې ترسره کړ. د بیګ باش تجارتي لیګ کې نن د اډرایک سټرایکرز او سیډني سیکسرز ترمنځ لوبه ترسره شوه. د لوبې په پیل کې سیډني پچه وګټله او لومړی اډیلیډ لوبډلې ته توپوهنې بلنه ورکړه. اډیلیډ په 19.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې وکړې چې له ډلې جیک ویلډر 40 منډې وکړې. د سیډني سینزر لوري ټام کرن 4 او بټوین لویټو پاپ 2 لوبغاړي وسوځول. د 114 منډو هدف د سیډني سیکسرز لوبډلې په 18.4 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو پوره او په 2 ویکټو بریا خپله کړه. دوی له لوري جیمیز 22 او ټام کرن 21 منډې وکړې. د اډیلیډ له لوري راشد خان خطرناکه توپچونه ترسره کړه چې د روان بیګ باش لیګ لومړنی هټریک یې ترسره کړ. دا په عمومي ډول په بیګ باش سیالیو کې 5م هټریک دی. راشد خان درې پرله پسې لوبغاړي سوځولو ترڅنګ یو ویکټ بل هم واخیسته او ټولې 4 ویکټې ترلاسه کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټام کرن ته ورکړل شوه چې نن یې په توپچونه توپوهنه کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه.